نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پختن وصلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس اشد بلاء کوم خلق دی چې زیات مصیبت کو باندې راځي په خلکو کې داسې کوم خلق دي چې پاغي باندې زیات مصیبتونه راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته په جواب کې وایي الانبیاء ثم الامثل فالامثل اوله درجه کې انبیاء کرام دي چې په دوی باندې زیات مصیبتونه راځي تکلیفونه ور باندې راځي ازمایښتونه ور باندې راځي ثم الامثل فالامثل بیا هر یو شخص باندې داغه د درجه مطابق چې د څومره درجه کې ده په څومره مرتبه کې ده د هغه مرتبه او د هغه درجه مطابق په د باندې ازمایښتونه او په د باندې امتحانات راځي په د باندې مصیبتونه راځي کچیرته وای دا سړی په خپل دین کې کلکو فإن كان في دينه صلبا اشتد بلاؤه کچیرته دا سړی وای په دین کې کلکو نو د مصیبتونو د بلاګانې او د ازمایښتونه دا به هم زیات وي سخت به وي ازمایښتونه به هم ګران وي وإن كان في دينه رقة او کچرته د په دین کې د په عقیده کې سستی وي کمواله وي نو د باندې مصیبتونه هم کم راځي مصیبتونه به هم ډېرې آسانه مصیبتونه کم مصیبتونه هغه په د باندې راځي او هر یو انسان باندې د درجه مطابق د مرتبه مطابق هغه مصیبتونه راځي او د په دې مصیبتونو کې دومره اختوي او د په دې ځمکه کې په دې مصیبتونو کې دومره اختوي په دې ځمکه باندې ګرځيږي دا سویره کې به چې ګناه نه کوي نو انسان باندې د خپل درجه مطابق هغه مصیبتونه او تکلیفونه راځي لکه موږ او تاسو چې وګورو په مکتبونو کې د اول صنف ماشومان د اول صنف کې درس وایي د اول صنف کتابونه لولي نو هغه د استاد د اول صنف د کتابونو امتحان اخلي په اول صنف کې د کتابونو امتحان به ورنه اخلي او د ډاکټرۍ یا د انجینرۍ یا د دولسم یا د ساينس او د ټکنالوژي طالب العلم هغه به د ساينس او د ټکنالوژي او د ډاکټرۍ او د انجینرۍ په بخش کې او د هغه په کتابونو کې امتحان هغه اخیستلی دا څنګه کېدل چې د اول صنف د طالبانو نه دي د اولی درجه د طالبانو نه دي د لوی درجه د طالبانو امتحان واخیستلی سي په لوړو درجو د کتابونو امتحان دی ورنه واخیستلی سي او